اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو نن ورځ زموږ موضوع ده امنیوټیک فلویډ. امنیوټیک فلویډ ماشوم لپاره ډیر ضرور دی ځکه چې دا ماشوم ته وده او ګروت هم ورکوي. په مومنټ کې هم ډیر لازمي دی. یو ډایګرام دی وړوکی شان ګورئ ښه ډاکټر صاحبانو. دا سروکس دی، دا یوټرس مې جوړ کړی دی، دا سروکس ساحه ده. دغه په یوټرس کې چې کوم دی امنیوټیک سک دی او د امنیوټیک سک سره چې دی دلته کې ماشوم پروت دی، صحیح ده، دا فیټس دی. نو امنیوټیک فلویډ چې دی ډاکټر صاحبانو دا د دې فیټس ارد ګرد دغسې پروت دی. صحیح ډاکټر صاحبانو. امنیوټیک فلویډ په کوم ځای کې پروت دی؟ امنیوټیک فلویډ په امنیوټیک سک کې وي. صحیح ډاکټر صاحبانو. د دې فنکشن صحیح ډاکټر صاحبانو. امنیوټیک فلویډ allows for the growth and free movement of the fetus. ډاکټر صاحبانو دا دې دپاره دی چې فیټس فري مومنټ وکړي او وده هم ورته ورکوي ماشوم ته. دې څخه علاوه ډاکټر صاحبانو دا چې دی د امنیوټیک فلویډ چې کوم دی دا ماشوم د انجري نه ساتي، انجریز نه ساتي. دا ډېر مهم فنکشن دی. دې نه علاوه ډاکټر صاحبانو جیرنګ دی. جیرنګ مین سډن مومنټ. ډاکټر صاحبانو سډن مومنټ هم کولی شي چې ماشوم ته یو ټراما وارده کړي. نو سډن مومنټ څخه هم ساتي امنیوټیک فلویډ ماشوم او د انجري څخه هم ساتي. دې څخه علاوه اټ پرووایډ سمال اماونټ آف نیوټریشن. دا تقریبا لږ شان د تغذیه هم ماشوم ته ورکوي. او دې څخه علاوه اټ پروټیکټ د پلازنټا اینڈ امبلیکل کارډ فرام پریشر آف د یوټرین کنټرکشن. دا د یوټرین د کم تقلصاتو څخه هم پلازنټا او امبلیکل کارډ دواړه محفوظ کوي. ډاکټر صاحبانو دغه یې فنکشن و. دې څخه علاوه ډاکټر صاحبانو لږ کلینیکي پوینټونه دي کوم چې د ایگزام لپاره هم ډیر ضرور دي. ډاکټر صاحبانو کله چې هم ډاکټر صاحبانو د امنیوټیک فلویډ نارمل اندازه چې کوم ده هغه ده 1000 ml. ډاکټر صاحبانو تقریبا 1 لیټر به ورته ویو. ډاکټر صاحبانو چې په 38 ویکس کې په 38 هفتو کې ډاکټر صاحبانو نارمل چې کومه د امنیوټیک فلویډ رینج دی هغه دی 1 لیټر. خو ډاکټر صاحبانو کله چې هم د 1 لیټر نه زیات شي دا رینج مونږ به ویو چې 1.5 لیټر. ډاکټر صاحبانو دا چې کله هم 1.5 لیټر شي دې ته مونږ ویلی شو پولی هایډرومینوس. ډاکټر صاحبانو دا چې دی یو مهم کلینیکي پوینټ دی. پولی هایډرومینوسس دا یو ډسارډر دی. ډاکټر صاحبانو ډسارډر ورته مونږ ویلی شو. صحیح دی ډاکټر صاحبانو. دې څخه علاوه ډاکټر صاحبانو مهم چې کوم پوینټ دی هغه دا دی چې کله چې هم دا د 1000 یا ډاکټر صاحبانو د 1 لیټر نه دا کمیږي لیس دین 1 لیټر چې کله هم شي فرض کړو ډاکټر صاحبانو 300 ml شي. دا چې کله هم دغه ډسارډر رامنځته شي ته مونږ ویلی شو اولیګو هایډرومینوسس. ډاکټر صاحبانو ایگزام دپاره او کلینیکي پوینټونه پکې دغه دواړه ډېر مهم دي. او ډاکټر صاحبانو یاد دې وي چې ډاکټر صاحبانو په امنیوټیک فلویډ چې کوم دی دا مشتمل دی 99% ډاکټر صاحبانو دې کې واټر دی. ډاکټر صاحبانو د واټر څخه دغه شوی دی رایس شوی دی. ډاکټر صاحبانو دې څخه علاوه ډاکټر صاحبانو کله چې هم امنیوټیک فلویډ ډسارډر کې ورکې رامنځته شي یا پولی هایډرومینوس شي یا اولیګو هایډرومینوس شي نو دا ډېرې زیاتې کنجینیټل ابنارملیټیز رامنځته کوي کوم چې ډاکټر صاحبانو زمونږ د بل ټاپک موضوع ده.
ډاکټر صاحبانو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي نو هیله کوم چې چینل د سره سبسکرایب کړئ او زمونږ ویډیو ته لایک هم ورکړئ چې مونږ تشویق شو. سټاپ د ویډیو.